زه د وخت کنډر کې ناست یم، زه د وخت کنډر کې ناست یم، زما لاس کې آینه ده، خو زه ځان ته کتی نشم. زما سترګې نن نه مخکې، نن نه څو کلونه مخکې جړېدلې چرته نه وې، په سپرلو کې اوسېدې به د ګلونو اموخته وې. خو اوس هاغه زما سترګې، هاغه سترګې پاتې نه دي. اوس د وخت ټول عذابونه، طوفانونه، سیلابونه زما سترګو کې اوسېږي، اوس مې سترګې نه وچېږي. زما عکس د نن نه مخکې، نن نه څو کلونه مخکې دومره ښکلی ښایسته و، لکه ګل تازه تازه و. خو اوس هاغه زما عکس هم، هاغه عکس هم پاتې نه دی. اوس د وخت په لوی خزان کې مړاوی شوی دی څه داسې، چې ګمان پرې د یو ګل اوس مې زړګی کولی نشي. زه د وخت کنډر کې ناست یم، زما لاس کې آینه ده، خو زه ځان ته کتی نشم. بس دا سوچ کومه ناست یم چې دا وخت څومره جابر دی، مسلمان دی نه کافر دی. د وخت زړه شته نه فهم، نه احساس لري، نه جسم، نه په درد د چا دردیږي، نه آهونه د زړګو هم چرته دی محسوسوی شي. نه مجبوره د تخکاری، نه بېوسو ته کتی شي. دی خوړون دی، دی خوکون دی، بې پروا دی د هر څه نه، دی د هر څه نه بالا دی. وخت زما دی او نه ستا دی، وخت زما دی او نه ستا دی.